مبارک ډیر لوی او د پرمختګ زیری راغی. ویډیو ګورئ او د ویډیو اخر کې مو خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د افغانستان د جلغوزیو د پلور لپاره د چینایي سوداګرو لیوالتیا. ځینې چینایي سوداګر د پانګونې او د جلغوزو د پلور په موخه د پکتیا ولایت مرکز ګاردیز ښار ته تللي دي. دغه سوداګر وایي چې د افغانستان جلغوزي خورا ښه کیفیت لري او دوی هڅه کوي چې نور چینایي سوداګر او پانګوال هم په دې برخه کې پانګونې ته وهڅوي. د جلغوزو چینایي سوداګر جانګ وایي موږ د جلغوزو ارزونه وکړه او سږ کال د جلغوزو کیفیت د تیر کال په پرتله خورا ښه دی. اندازه یې هم لویه ده او کیفیت یې هم ښه شوی دی. موږ ډیره برخه جلغوزي اخیستې دي او چین ته به یې صادر کړو. د پکتیا د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دغه ولایت ته د جلغوزو د پیرلو لپاره د چینایي سوداګرو ورتګ د افغانستان د جلغوزو لپاره د بازار موندنې په برخه کې ګټور بولي. سوداګر هم وایي چې اوس مهال په هیواد کې د جلغوزو د راټولولو او ساتلو چارې په تخنیکي توګه نه ترسره کیږي چې مسؤلان باید دغې ستونزې ته د هواري لپاره هلې ځلې وکړي. د پکتیا سوداګرۍ او پانګونې خونې رئیس حسیب الله ګردیزي وایي له پکتیا ولایته بېلابېلو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته پروسس شوي جلغوزي صادریږي. پکتیا ولایت ته د چینایي سوداګرو د راتګ په هکله خوشبینه یو او دا زموږ د صادراتو په زیاتوالي کې به یوه ستره لاسته راوړنه وي. د جلغوزیو سوداګر محبوب الله محمدي وایي څرګندوي د تیرو کلونو په پرتله زموږ جلغوزو بیه 50 سلنه لوړه شوې او د هغه لوړوالی نړیوالو بازارونو پرتله ډیر دی. د یادونې ده چې اوس مهال افغانستان د امریکا متحده ایالاتو سربیره ځینو آسیایي او اروپایي هیوادونو ته جلغوزي صادریږي، خو سوداګر وایي چې سرپرست حکومت باید د جلغوزو د معیاري پروسس په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي.